بهسوده کې د علیپور د وسلو او مهماتو 2 زیرمې کشف شوي. د استخباراتو مسؤلین وایي د میدان وردګو په بهسوده ولسوالۍ کې د علیپور د وسلو او مهماتو 2 زیرمې کشف شوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې له دغه پټنځایونو یو اندازه سپکې او درنې وسلې، یو موټر سایکل، کمرې، لاسي بمونه په زرګونه مرمۍ او یو اندازه مهمات ترلاسه شوي. عبدالغني علیپور پخوا د باج اخیستو او د خلکو پر زورونه تورن و. 1990 کال کابل کې ونیول شو، خو د پخواني ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت بیرته خوشی شو. دغه راز د هغه وسلوالو د تیر کال د کب میاشتې په 9 د میدان وردګو په بهسوده کې د ملي دفاع وزارت یوه چورلکه وغورځوله. د یادونې وړ ده چې دا مهال معلومه نه ده چې هغه چیرته دی.